يا أمير المؤمنين امیر المؤمنین زیره واخله خوشاله شه وراره دی پیدا شو د شپې ګرځي لګیا دی او په یو خیمه کې په صحرا کې لګېدل آبادۍ نه بمبار وته کوم د مدینې چې لاره وه هغې ته به بیا وته چې آبادي به ختمه شوه هغې به ګرځېده بیا به لارې ته ووته کوم مسافر خو به نه چې د هغې خدمت ته کوم څه تکلیف ورته او ګوري چې یو خیمه لګېدلې ده او د خیمې نه بهر یو سړی ناست دی او سر یې نیولی دی داسې پریشانه دی او خفه دی مسافر دی ورله ورغې لاس یې پرې واچو څنګه چلې وروره څه مسله ده وایي مسافر یم د خیمې نه دننه فریاد اواز راځي د زنانه بیماره وایي څه مسله ده څه تکلیف دی درته او ورته زه بس څه نشته دی زه لاړ شم وایي نه نه ما ته ووایه خیر نو تا ته د ویلو نه ده بس درته ځه که نه بس پرېږدم وایي نه خیر مسافر او تا ته تکلیف دی پریشانی ده خفی ما ته ووایه که داسې یو کار و چې زه یې کولی شم زه به یې وکړم که نه دلته زما کور دی زه به کور والا راولم ستا خدمت به وکړي خیر بس هغه ورته بیا حل ویل چې ما ته دغه تکلیف دی دننه مې کور والا د ماشومانو تکلیف د ماشوم د پیدایش تکلیف او موږ روانو داسې به دلته د ارام دپاره خیمه وواله شپه به وکړو هغه ټایم همدقسې وه د عمر زموږ په زمانه کې به د ډاکو د غل جرت نه شو کېدلی چې په چا حمله وکړي دې ته هم سوچ کوه چې څنګه حکومت دی د حکومت ته سوچ وکړه چې په صحرا کې خلک د شپې خیمې وي او یو سړی دی یوې ښځه ده او څوک ورته سره غږ نشي کولی پورته ورته نشي کولی دلته په خپلو دوکان کې به ناست دي او سړي به در راشي او تمانچه به کېدي موبایل یې به دننه اخلي پیسې به دننه اخلي د پاسه به دې په دې سر وبولي دلته په خپله ځان دفاع په خپله کې ځان به په خپله ساتي څوک دې بیا والله که رستو غم وکړي دلته څوک نشته چې بیا ستا تپوس وکړي او ستا قاتل ګرفتار کړي دې ته لږ سوچ وکړه چې څومره امن دی د ده په دې حکومت کې چې د شپې یو سړی صرف د ښځې سره روان دی او په صحرا کې خیمه والي او وړو یریږي نه چې غل به راشي ډاکو به راشي عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ما ته ووایه چې دغه شان تکلیف کور والا مې د ماشومانو په تکلیف کې خاموشۍ سره را روان شو زر زر په منډه کور ته راغی کور والی را پاسوله دا ګوره ډېر دغه یي چې د ورځې زنانه کار وکړي او د شپې را پاسې کار پرې کړي ډېر تکلیف یې هغې خو دا عمر رضی الله عادت کړی وي د خپلې ښځې دغه شان عادت کړی وي امتحانونه ته پته ده یو عجیبه انقلابي سړی دغه شان ژوند دی هغه هم ورسره عادت کړي تقوا پکې وه په زنانو کې نو کور والا اول ترغیب ورکړي وایي فلانۍ خوښه دې نه ده چې جنت وګټې په دې شپه کې او الله دله ډېر اجر درکړي هغې ولې نه دا ټوله خواري دې جنت دپاره کړه ویل ستا یوه خور ده او ډېر تکلیف دی مسافره ده قیسې ورته وکړله په صحرا کې خیمه والې ده او په داسې وخت کې چې د زنانو د خدمت کم سامان دی ځان سره راواخله او څه خوراک مراک هم برابر کړه چې ورشو هغې زر زر بس هغه سامان مامانې برابر کړه ورسره روانه شو عمر رضی الله عنه چې راورسېده کور والا یې دننه ولېږله او دې بهر د دې ملګري سره د خوشحالولو دپاره خبرې اترې او ګپ شپ ورسره شروع کړو خبرې ورسره کوي په دې دوران کې لږ ساعت بعد د دې خیمې نه اواز راغو د عمر فاروق رضی الله عنه کور والا اواز چې ابشر یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین زیره واخله خوشاله شه وراره دی پیدا شو ځکه امیر المؤمنین د ټول مسلمانانو دا سړی د ټوپي ووهلو پریشانه امیر المؤمنین په دې شپه کې ما سره دی دا عمر ما سره دی عجیبه خبره هغه ورته وایي ما پریشانه کېږه ولې وایي ته امیر المؤمنین عمر یې ته وایي نو خو ولې څه چل دی دا خو زما ذمواري ده دا زما په هغه ستاسو چې کوم حق دی په ما په هغه حقوقو کې دا شامله ده چې دا خدمت به زه کوم او هغې نه بعد د هغه دپاره چې کوم خدمت کومه خرچه څه په کار و هغې ورته ورکړه او په ښایسته طریقه باندې بیا د هغې نه بعد هغوی رخصت شو تاسو دې ته وګورئ دا څومره عجیبه انسان دی د ده د تقوا د ده د عدل د ده د انصاف ته په خپله بیا اندازه لګوه چې سړی د صحرا د مسافرو دومره خیال ساتي